په دې جومات کې ډیر کار یې پاتې دی خو دوستانو دغه مزدوران چې تاسو وینئ د مزدورۍ یا د کاریګرو د کاریګرۍ پیسې د موږ سره نشته دی کومک پکې وکړئ چې جومات جوړ شي انشاءالله الله به تاسو نه راضي کړي. مقصود د انساني خلقت دنیا آباد والشول مقصود د انساني خلقت دنیا آباد والشول مقصود د انساني خلقت دنیا آباد والشول خدای مینا د دنیا کې آخرت له خلقو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلقو هیر شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، راغلم د باري چینې په نوم ساحه کې چې تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي. دلته موږ یو جومات باندې کار شروع کړی. دلته ډېر وخت پخوانی جومات و خو ولې چې دیوالونه یې زاړه شوي وو، کومه سرپناه چې وه هغه د منځه تلې وه، نږدې وه چې جومات په خپله به غورځېده یا په چا راولېدلی وی. نو د هغې ویډیو لیدلو نه وروسته دوستانو چې د تاسو سره موږ شریکه کړې وه زموږ یو څو با احساسه او مسلمانانو ورونو په دې کې موږ سره مرسته وکړه. را سره همداسې د ولس ځوانانو دغه جومات شهید که. اوس تاسو لیدلی شئ چې جومات په بنیادونو باندې کار روان دی. را روان ژمي ته مخې ته ژمی دی، هوا یخېږي. دوستانو کوم ورونو چې مرسته او کومک کړی دی هغې کې یو ورور موږ ته دغې جومات دپاره 6,000 خښته همداسې 10 بوجې سیمټ 1.5 ټن سیخ یې اخیستی. الله دې خوشحاله او کامیابه او سرلوړی لري. هغه ورور زموږ مریض دی، هغه ته به دعاګانې هم کوو چې الله دې روغ صحت ورکړي، الله دې روغ جوړ کړي، الله دې کامیابه کړي. دوستانو همداسې بل ورور را سره پکې د 10 بوجې سیمټ نور کومک کړی، همداسې بل ورور را سره نخ کومک پکې کړی دی. دوستانو تاسو لیدلی شئ چې دغې جومات که سړک نه و، دغه زمیندارانو د کور ودانې چې موږ ته په پټوۍ کې لار راکړه، په کرلو پټوۍ کې د جومات دپاره سړک پکې راتېر کړ. کیږه او کومه شګه چې په کار وه هغه هم دلته راوړه، 15-14 لارې هم راورسوله د جومات نه لاندې پرته ده. دوستانو دې سره هم یو بل غټ کار مخکې کړی چې هم بهترینه صدقه جاریه ده، ولې دا د الله کور دی، دا هم بهترینه صدقه ده. خو ورسره په خوا کې ویډیوګانې به تاسو لیدلي وي چې هغه هم بهترینه صدقه ده چې هغه د اوبو کار دی. دوستانو هغه هم تر اوسه بیا بشپړ شوی نه دی، په نیمایي کې پاتې دی. تقریبا 2000 متره هغې لپاره پیپ پکار دی. نو ژمی را روان دی، هوا په یخېدو ده. د دغې جومات کار چې کوم دی هغه انشاءالله سامان چې کوم د دیوالونو خښته و تیږه و شګه و سیمټو هغه پوره شوي دي. دوستانو راځم مهم موضوع ته چې هغه تاسو ووینئ چې د جومات په بنیادونو باندې خلک لګیا دي، کار کوي، دغه بنیادونه سپړي. ورځ نیم کې به انشاءالله کاریګر یا استادان په دلته کار کوي، تیږه به لګوي په سیمټو کې، همداسې بیا وروسته د خښتې کار دی. خو دوستانو دغه مزدوران چې تاسو وینئ د مزدورۍ یا د کاریګرو د کاریګرۍ پیسې د موږ سره نشته دی. دو ته وعده ورکړې چې انشاءالله تاسو کار کوئ او د الله په مرسته او د بااحساسو مسلمانانو ورونو په مرسته به انشاءالله هغه ستاسو د مزدورۍ پیسې موږ تاسو ته درکړو. مسلمانانو ورونو که ستاسو هر څومره وس وي په دې جومات کې ډېر کار یې پاتې دی. دیوالونه چې کله ورسېږي انشاءالله بیا به وروسته د دې د سرپناه کار کوو، خو فعلا دیوالونو ته ضرورت دی. نو راځئ که ستاسو هر څومره وس وي موږ سره په دې کې لږ لږ نغدي کومک وکړئ چې د دې مزدورانو پیسې ورکړو، د کاریګرو پیسې ورکړو. انشاءالله چې جومات په سر ته رسېږي او لنډ وخت کې به دغه جومات د الله عبادت خانه ده، مونځ دپاره به دا انشاءالله تیارېږي او بیا به پکې زموږ مسلمانان ورونه مونځونه کوي او اودسونه کوي. انشاءالله ټول ورونه به پکې برخمن یاستئ. راځئ په دې کې برخه واخلئ. په لږ لږ کومک کولو سره د الله کور دی، انشاءالله الله به یې جوړوي او تاسو ته به الله پوره اجرونه درکوي. راځئ کومک پکې وکړئ چې جومات جوړ شي. انشاءالله الله به تاسو نه راضي کېږي. نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه د ودان اوسئ، په لوی الله مو سپارم. باندې خاموش وي د ژبې په نن ځان وژني، خو دین باندې خاموش وي. افسوس 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 دی نن غیرت له خلکو هیر شو، هوس تر عقل وړاندې دی عزت له خلکو هیر شو، هوس تر عقل وړاندې دی عزت له خلکو هیر شو. په مینا د دنیا کې آخرت له خلکو هیر شو،
هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو رښتیا سخت دریځتوب دی او دروغ روشن فکري ده رښتیا سخت دریځتوب دی او دروغ روشن فکري ده رښتیا سخت دریځتوب دی او دروغ روشن فکري ده درګرد چاپلوسي دا سیاست له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو په مینا د دنیا کې آخرت له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو احساس د خواهشاتو په شرابو ویده شوی احساس د خواهشاتو په شرابو ویده شوی احساس د خواهشاتو په شرابو ویده شوی انا سارا بیداری کړه قیامت له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلکو هیر شو په مینا د دنیا کې آخرت له خلکو